سلامونه، وخت مو پخیر دی. اجمل شاه فیسبوک پاڼې او یوټیوب چینل ته ښه راغلاست. راشد خان 1500 وکټې ترلاسه کړي دي، خو د ده لپاره یې چې څومره لوبې کړي دي او څومره بالونه یې غورځولي دي. نور جزئیات په همدې ویډیو کې وګورئ. یوټیوب چینل لایک او سبسکرایب کړئ. 24 کلن راشد خان د نړۍ دویم لوبغاړی شو چې په 20 اوریزو لوبو کې 1500 لوبغاړي سوځوي. د 2020 کال په اګست کې د ویسټ انډیز برو لومړنی لوبغاړی شو چې په 20 اوریزو لوبو کې 1500 لوبغاړي وسوځوي. هغه وخت بل هیڅ لوبغاړی ان 400 کسان نه وسوځولي. څه باندې 2 کلونو کې افغان ستوری راشد خان دویم لوبغاړی شو چې 1500 لوبغاړي سوځوي. برو په 614 لوبو کې دغه ویاړ موندلی و، خو راشد خان یوازې 301 لوبې وکړلې. په ننګرهار کې زیږېدلی دغه لوی ستوری 1500 وکټو لپاره یوازې 355.5 اورونه وکړل. برو د هرې وکټې لپاره څه باندې 24 منډې ورکړې وې، خو راشد خان څه باندې 18 منډو ورکولو دا کار وکړ. په هر اور کې راشد خان یوازې 6.30 منډې ورکړې دي. د ټوټال 8532 بالونه وکړل. د 14 لوبډلو لپاره یې بالنګ وکړ. په دغه وکټو کې یې 122 د افغانستان لپاره په نړیوالو لوبو کې اخیستي دي. راشد خان یوازې 4 نړیوالې لوبې کړې دي او په نړیوال 20 اوریزو وکټ اخیستونکو کې اوس په 3م درجه کې دی. په نړیوالو لوبو کې راشد خان یوازې 50 لوبو کې 100 وکټې واخیستې، چې د لوبو او وخت له پلوه تر بل هر لوبغاړي چټکه لاسته راوړنه وه. تر دې وړاندې د سریلانکا ملنګا په 70 لوبو کې 100 وکټې اخیستې وې. راشد خان په 1500 وکټو کې 4 ځله 15 وکټې په یوه لوبه کې اخیستې دي او 9 ځله یې 4 وکټې خپلې کړې دي. د کرکټ ډېر مبصرین په دې باور دي چې 24 کلن راشد خان ټپي نشي او خپلې لوبې ته یو بل لسیز دوام ورکړي، نو دا امکان شته چې نوی او نه ماتېدونکی ریکارډونه ښایي ټینګ کړي. که چیرې کوم نظر لرئ کومنټ کې شریک. یوټیوب چینل لایک او سبسکرایب کړئ.